جوجو ناول شپږمه برخه. لیکوال خدای بخښلی نصیر احمد احمدي. غږ جیلاني ساج. یودم د خړ پرتاګه هلک چغه کړه، منډه یې واخیسته، په بیړه له میدانه ووت او په خاورو کې کېناست. توپ ودرېد، هلکان پرې راټول سول. تواب هم ورغی. د هلک رنګ سپین اوښتی و. یوه خبره یې تکراروله، پیری پیری. تواب څنګ ته ودرېد. جوجو وویل تندی دې سم ونیسه. بس پر اوږه یې ور کېناستم، له پزې مې کش کړ، نور مې سم نه دي کړي. یو هلک وخندل، مات یاست بانې کوئ. په ونه لوړ هلک ته غوسه ورغله، له خولې سره دې پام کوه، لوبه نه پرېږدو. وروسته یې په خاورو کې ناست هلک ته وکتل. راځه 10 دقیقې وخت لا پاتې دی. هلک ځای پر ځای ناست و. په ونه لوړ هلک وویل پروا نه کوي، په 10 نفرو هم توپ کولی شو. د تواب په غوږ چونډۍ ولګول شوه. جوجو وویل ور مخته سه. تواب د نري هلک مخ ته ودرېد. ما نیسئ؟ هلک د و په بڼه سر وخوځاوه. تواب لوڅې پښې میدان ته ورګډ شو. یوه شېبه یې منډې ووهلې، خو توپ یې پښې ته نه سخېدو. اوږه یې درنه سوه. جوجو وویل ګول ته ور نږدې سه. تواب د مقابل لوري له دفاع سره ودرېد. توپ هوایي راغی. په دفاع کې ولاړ چاغ هلک منډه ور واخیسته. توپ ته یې سر ورکړ، خو توپ یو دم لوړ سو او د تواب پښو ته ولوېد. تواب د خپلې ښۍ پښې بټه ګوته ورته سیخه کړه او توپ د ګلچې له اوږې سره شوی تیر سو. یو دم چغې سوې. میدان نارو او چوچکو په سر واخیست. شېبه وروسته بل توپ د تواب پښو ته ولوېد. چاغ هلک منډه پرې راواخیسته. یو دم یې ټوډه وواله، پړ مخ پرېوت. تواب توپ په لغته و او توپ تیز نه و، خو ګلچي حرکت ونه کړ. تواب توپ پر غړېدا له دروازې ووت. چکچکو، نارو او شپېلاکونو زور واخیست. ګلچي چغې والې، قسمونه یې خوړل چې کوم چا تر پښې ټینګ نیولی و. چاغ هلک هم همدا یوه خبره راخیستې وه. ویل یې چې تواب پښه ورته کښېښوده، خو نورو ورپورې خندل. لوبه مساوي ختمه شوه. تواب د کلي هلکانو پر اوږو واخیست، پر ټول میدان یې راوګرځاوه. تر کلي پورې هم د تواب صفتونه اورېدل کېدل. تواب نیغ جومات ته لاړ. د ماښام لمونځ یې په ملا پسې وکړ. بیا یې کور ته مخه کړه. چوترې ته وخوت. غوږ یې ونیو. له یوې کوټې د ژړا نری غږ راته. ورغی. د تره پیغلې لور یې ژړل. د خولې له کونجه یې د وینو نری سره لیکه راماته وه. تواب د هغې تر څنګ کېناست. یوه شېبه غلی و. بیا یې ورو وویل څه شوي؟ د نجلۍ ژړا زور ونیو. له چوترې څخه یې د تره چغه راغله، دا سپی مه راباندې وژنه، مېړه غواړي. وارخطا ښځه کوټې ته راننوته. د نجلۍ پر خوله یې لاس کښېښود. په رېږدېدلي غږ یې وویل د خدای رویومنه غلی شه، که د نیکه خبر سو خدای که د ژوند څه ورنه وکړي. تواب وویل تره ناوې څه خبره ده؟ ځواب یې وانه ورېد. تواب د باندې ووت. مور یې غوا لوشله. ورغی. پر اخوره کېناست. ورو یې وویل ایله یې ولې وهلې؟ ښځه غلې وه. نږدې تړلې خوسکي د غوا د غولانځې خواته زورونه وال. د دېګ په تل باندې د شیدو د دارو د لګېدو غږ اورېدل کېدو. تواب وویل ادې زما خبره دې وانه ورېده؟ ښځې ورو وویل څه یې کوې؟ خوارکۍ یې لا خټوخه واچوله. ولې؟ ایلۍ له کاریزه اوبه راوړې. په لاره کې کوم تږي ځوان مسافر اوبه ترې غوښتې وې. دا خبره یې وړې خور پلار ته وکړه. بس غم ترې جوړ. غوا وخوځېده. ښځې په بیړه له لندو خوسیو خپلې پیسې ورټولې کړې. په غوسه یې وویل مرداره سې، کالي دې را بېلمانځه کړل. تواب ته یې وکتل. ورو یې وویل د شیدو خوند یې نسته، خوسکی ور پرېږده. تواب ټیټ کړي ته یې لاس کړ. خوسکی تر غوا لاندې ووت. ښځه دالان ته لاړه. د تواب غوږ وتخنېد. نیغ کېناست. جوجو و. هلک په خوبولي غږ وویل دا نیمه شپه ګوره. جوجو تر لاس ونیو. راځه. تواب په حیرانۍ وویل چېرته؟ وروسته به پوه سه. تواب د باندې ووت. د کلا د برج په سر ګرده سپوږمۍ ولاړه وه. د هلک سترګو ته د بټې ګوتې په اندازه سپینه رڼا ودرېده. د جوجو غږ یې واورېد زه یم، په ما پسې راځه. رڼا حرکت وکړ. تر ځمکې 1 ګز پورته روانه وه. تواب ګامونه پسې واخیستل. د کلا دروازې ته ودرېد. حیران سو. دروازه خلاصه وه. تواب د باندې ووت. رڼا د کلي په تنګو کوڅو کې مخته تله. له یوه کوره د زنځیر شرنګ او د سپي غپا راغله. تواب ورو وویل چېرته ځو؟ ځواب یې وانه ورېد.
دی تر کلي ووت. روڼا د غنمو د شنو وږو پر سر روانه وه. بیا د ګڼو نیالګیو په پاڼو کې ننوته. تواب ګړندی سو. د نیالګیو په منځ کې یې لار وایسته. مخامخ یې وکتل. اوږه یې درنه سوه. ورمېږ یې کوږ کړ. روڼا یې پر اوږو پرته وه. تواب په بیړه وویل زه بېرته ګرځم. د جوجو غږ یې واورېد. زړه دې خو په خبرېدو ارزي. نو چېرته ځو؟ روڼا پورته سوه. دښته یې په مخه ورکړه. تواب ګامونه ګړندي کړل. پاو ووت. رپان د جنډو ته ودرېد. روڼا بېرته راوګرځېده. تواب وویل هدیره ده وېرېږم. جوجو په خبره کې ور ولوېد. ګرانه له ژوندیو ووېرېږه. خو تر ادرې ور هاخوا پردی کلی دی. په دې نیمه شپه کې هلته څه کوو؟ روڼا پر قبرونو د راشنه سوو شنو سپاندو او زوزو پر سر تېره سوه. تواب مخکې لاړ. د سپوږمۍ روڼا د کورونو پر خړو دیوالونو لګېدله. روڼا یودم ورکه سوه. هلک ورغی. په ګڼو نیالګیو کې د جوجو غږ واورېد. دې خواته. تواب ورمېږ کوږ کړ. جوجو پر لښته ناست و. د سپوږمۍ روڼا یې تر روڼ ځان وتله. تواب یې تر څنګ کېناست. ورو یې وویل دلته څه کوو؟ یوازې دروازې ته ګوره. تواب مخامخ وکتل. د سپوږمۍ روڼا د یوه کور پر خړ دیواله کې لرګینې دروازې ته سیخه وه. تواب ورو وویل ولې؟ ګرانه حوصله ښه ده. هلک غلی سو. څنګ ته له لانده لښتې د چونګښو کروړه راتله. یو چا وټوخل. تواب په پاڼو کې ننوت. مخامخ یو څوک تېر شول. پر اوږه تمکړې بیلچه یې د سپوږمۍ روڼا ته ځلېدله. تواب ورو وویل دیکان دی. جوجو په خبر کې ور ولوېد. پوهېږم تحقیق مې کړی. دلته اوبه کمې دي. د کاریزو به د شپې هم په وار وي. پاو ووت. لرې له یوه کوره د ماشوم کمزورې نرۍ ژړا راتله. تواب وویل ولې ناست یو؟ ځواب یې وانه ورېد. یودم له مخامخ دروازې سره زنځیر ولګېد. له دروازې یو سر راووت. یوې بلې خواته کوږ شو. پله نیمکشه سوه. یو سړی ودرېد. مخامخ د دوی پر خوا را روان سو. جوجو وویل ودې پېژانده؟ نه تره دې دی. تواب په بیړه له سترګو کاڼې لرې کړې. ځیر سو. د سپوږمۍ روڼا د سړي څېرې ته برابره وه. هلک په حیرانۍ وویل تره مې په دې نیمه شپه کې دلته څه کوي؟ جوجو غلی و. سړي تر لښتي ټوپ کړل. د حجرې خواته یې ګړندي ګامونه واخیستل. جوجو وویل بس همدومره. د پاڼو په میز کې د بټې ګوتې په اندازه نرۍ روڼا پورته سوه. تواب په روڼا پسې روان سو. روڼا تر حجرې ښکارېدله. هلک ورغی. جوجو د یوه سیمټي قبر پر ژۍ ناست و. تواب مخامخ ورته ودرېد. جوجو وویل تره دې یوې کونډې ته ورځي. د تواب زنګنونه ولړزېدل. ځای پر ځای کېناست. جوجو وویل تېره اونۍ ستاسو د کلا د برج پر سر ناست وم. نیمه شپه وه. څه مې لیکل. یودم مې د کلا د دروازې چونګا واورېده. ورغلم. تره دې په احتیاط د باندې ووت. شکي سوم. تر دې کوره مې تعقیب کړ. له کونډې سره یو ځای پرېوت. جوجو غلی سو. یودم یې وویل ګرانه اوښکې شی نه در سره ښکاري. تواب خپل سر په دواړو لاسونو کې ونیو. جوجو وویل خوابدون مې نه در باندې لورېدو خو مجبور سوم. تره دې د خپلې لور مخ ته ځکه سوکان ونیول چې یوه تیږه ناشناخته ځوان ته یې اوبه ورکړې وې. خدای. جوجو غلی سو. تواب په ژغورلي غږ وویل باور مې نه راځي. تره مې تر 50 کلونو اوښتی دی. اوږده ږیره، په ملا پسې 5 وخته لمونځ، ثوابي روزې. توبه توبه. تواب غېږ واخیست. جوجو وویل د یو چا په ظاهر مه غولېږه. هلک ورو ورو سونګېدو. جوجو وویل غواړم چې د کونډې په اړه یو څه درته ووایم خو دا مناسب ځای نه دی. بوټي دي. باید اوارې ته لاړ شو. تواب په پښو ودرېد. دواړه دښتې ته ورسېدل. جوجو وویل